ویرات کوهلی خو خپل ژمنه پوره کړه خو شاهرخ خان بیا حضرت الله عزازی سره وفا ونه کړه دا چې څه کړي دی ویډیو را سره تر پای وګورئ په هر څه به پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم ویرات کوهلی د ډیل سټین په اړه خپل ژمنه پوره کړه خو شاهرخ خان بیا عزازی سره په ژمنه کې پاتې راغی ویرات کوهلی د سویلي افریقا د فرست بالر ډیل سټین په باره کې د آی پی ایل له بولۍ مخکې ویلي و چې په هر قیمت وي ډیل سټین اخلي او نه پرېږدي ډیل سټین چې د سویلي افریقا چټک بالر دی په 2013 میلادي کال او له هغه وړاندې کال کې د آی پی ایل سیالیو په اوږدو کې د بنګلور لوبډلې ګډونوال و خو د 2020 میلادي کال په آی پی ایل سیالیو لپاره د بولۍ په اوږدو کې ډیل سټین په اړه لومړیو کې چا وانخیست او کله چې نورو لوبډلو په دې برخه کې دلچسپي ښکاره نه کړه نو ویرات کوهلی د بولۍ په اوږدو کې د بنګلور لوبډلې مشر روزونکي 200 واتس اپ میسیجونه تبادله کړل او مایک هیسن ته ویل چې دی په هر قیمت وي ډیل سټین په خپل لوبډله کې غواړي د بولۍ په وروستیو شیبو کې ډیل سټین په 2 کروڑه بنسټیز قیمت بنګلور لوبډلې وپیره اوس مهال ډیل سټین د بنګلور 21 کسیزې لوبډلې غړی دی ویرات کوهلی د ډیل سټین په حق خپل ژمنه عملي کړه او آی پی ایل کې وپیره خو د هندي سینما ستوری پښتون شاهرخ خان بیا خپل ژمنه د افغان هټریک توپونکي حضرت الله عزازی په اړه پوره نه کړه کله چې حضرت الله عزازی د آیرلند خلاف د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې غوره انینګز ولوباوه نو شاهرخ خان په ټویټر ولیکل چې دی به د 2020 میلادي کال آی پی ایل لپاره حضرت الله عزازی په خپل لوبډله کلکته کې اخلي الوبوي به خو اوس د آی پی ایل لوبډلې پوره شوي خو د شاهرخ خان ژمنه پر ځای پاتې ده او عزازی یې ونه پیره شاهرخ خان غوښتل چې هغه په 2019 میلادي کال آی پی ایل کې هم ولوبوي خو دلیل یې دا و چې 2019 میلادي کال کې لوبغاړي کم واخیستل شو او په هند کې ټاکنې وې بیا شاهرخ خان ویل چې 2020 میلادي کال آی پی ایل ته به خامخا اخلي خو یې نه پیره نو دوستانو تاسو د شاهرخ خان د ژمنې په اړه څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان